دوستانو د جنرال صاحب یو ویډیو د سره شریکه کوم. تاسو به هم لیدلی پر فیسبوک باندې پر سوشل میډیا باندې یو ویډیو ډیره وایرل ده چې د راشد خان او د افغانستان د کرکټ بورډ سیکم مشر ده نصیب خان زدران د هغه تر مابین لانجه راغلی او په سوشل میډیا باندې دا ډیر وایرل ده. دغه لانجه کوم حقیقت لري؟ آیا د دې تر مابین یو جګړه رامنځته شوې؟ آیا د دې تر مابین یو خواشیني د دې تر مابین یو خوابودي رامنځته شوې ده که نه ده؟ د دې په هکله مکمل معلومات له جنرال مبین صاحب څخه واورئ. پر دا سکرین باندې یو ویډیو تاسو ته شیر کوم، تاسو یې وګورئ. د چا نه لورېږي، هغه که په لوبو کې ده، هغه که د افغانستان په بیا رغونه کې ده، په ترقۍ د افغانستان کې ده، په سوله کې ده، په بالکل امنیت دښمن کې نه ده. غواړي چې افغانستان آباد شي. نو زه تاسو ته یو اطمینان درکوم چې له موثقو ادرسونو نه چې نه د راشد خان او نصیب زدران ترمنځ کوم مشکل راغلی ده، نه کوم لفظي شخړه سوې ده، او نه د خدای هغه وخت راولي چې زمونږ باصلاحیته کرکټیان چې هم د اخلاق نمونه دي، هم د جرأت نمونه دي، هم په لنډو په دې تیر یو کال کې افغانستان ته بریاوې راوړلې، که هغه د 19 کلنو اسیا کپ سیریزو، هغه که له بنګلادیش سره سیریز، هغه که په ورلډ کپ کې تر سیمه فایناله پورې رسېدلي. دا ټول هغه څه دي چې دا د افغانستان لپاره زمونږ د نظام لپاره د افتخار وړ ده. همیش د کرکټ لوبغاړي چې دي دا له سیاسته لرې دي، د ټول ورزش لوبغاړي. نو دا په سیاست مربوطوي، که راشد خان ده، که محمد نبي ده، که دا د افغانستان ټول کلاړیان هر یو دا زمونږ دپاره د غمیو مثال لري. تاسو د هغوی په کرکټ میدان کې د روژې نیول لیدلی دي چې د روژه ماتې په وخت کې لوبه درولې، خپله روژه یې ماته کړې ده، د هغوی په جمع لمونځونه مو لیدلي دي. بل دا زمونږ د افغانستان قدرونه دي. قدرونه دا معنا نه چې هر سړی د وروره ګله برج الخلیفه جوړ کړي نو هغه د افغانستان قدر شي، د هغه هیواد. په ډیرو هیوادونو کې په دغسې لوبغاړو پسې سرونه او تندي مات شوي دي چې تر څو د هیواد دپاره لوبې. بنګلادیش تقریبا له 10 کالو نه په نړیوال جام کې لوبیږي، د سوپر ایټ غړی هیواد ده. نو افغانستان خو په نسبت د هغوی ته که وګورې ډېر وروسته مونږ به له عمان سره لوبې کولې، مونږ به له هانګ کانګ سره کولې، یا به م ګټۍ یا به م بایله. تاسو وګورئ د استرالیا سره ما تقریبا 3 کاله مخکې شمشاد سره یوه مرکه وه، وایي د کرکټ په اړه مال کرکټ یو ورځ به راسي چې مونږ به د کرکټ ناټو استرالیا ماتوو. باور په خدای که ما د خپلو لوبغاړو باندې باور و. بیا داسې یو کرکټ بورډ چې اوس ایجاد شوی ده چې صرف لوبغاړي انتخابوي، په دې کې قوم نسته، په دې کې خپلوي نسته، په دې کې د بډو د رشوت او د دې شیونو تاسو یې خپله وینئ. یعنې هغه څوک چې د افغانستان د اوسني نظام مخالفین دي په دې باندې اقرار کوي چې کرکټ بورډ یو ښه لور ته حرکت کړی ده. نو د دغه ښه لور حرکت د لوبغاړو ذهني فشار مه جوړېږئ، هغوی ته ټینشن مه جوړوئ، کوشش وکړئ چې تشویق یې کوئ. تشویق دا معنا نه چې دوی لوبې وګټي موږ ډزې وکړو، تشویق دا معنا نه چې دوی لوبې وګټي موږ اتڼونه وکړو، نه، تشویق دا معنا چې دوی پسې بد مه وایئ. که چېرته دوی کې یو منفي پایټ یوه لوبه بایلي، په لوبه بایللو باندې دوی مه تحقیروئ، دوی ته بد رد مه وایئ، د دوی ترمنځ اختلافاتو ته لمن مه وهئ. دا مه وایئ چې لانجه یې وکړه او د ده خپلوان یې نه ورور یې نه پرېښود، دا ټول دروغ دي. باور په خدای وکړئ دا یو خبره هم حقیقت نه لري. د نړۍ سترګې دي موږ ته، د افغانستان ته. دغه کرکټ زموږ لخوا نه یو د امن پیغام نړۍ ته ورکوي، زموږ په استعداد باندې دلالت کوي چې یعنې افغانستان کولی شي، د افغانستان ځوانان کولی شي چې په خپل استعداد باندې د نړۍ د کرکټ هغه سټارانو ته چې د کرکټ په
په نړۍ کې په کرکټ راج کړی. استرالیا، انګلند، هندوستان، پاکستان، ډیر هیوادونه دي، نیوزیلند، چې هغه په کرکټ کې ماته بیخي منله نه. بیا بالخصوص افغانستان غوندې سره خو بیخي میچ کوله سیریز نه کوه، شرمېدل به. تاسو به په لنډو ورځو کې، لنډ وختو کې انشاءالله د 2-3 نورو سیریزونو د نړۍ له برقدرتونو د کرکټ سره شاهدان اوسئ. دا هغه څه دي چې د کرکټ بورډ له خوا نه کوشش کیږي، سعی کیږي د اجرایوي رئیس له خوا نه شپه او ورځ په سفرونو باندې د کله په یو هیواد کې کله بل هیواد کې تر څو د هیوادونو ترمنځ تاسو ته سیریزونه برابر کړي، ځوانانو هڅوي، د کرکټ دغه زلمیانو هڅوي. زمونږ بریا څو اړخه لري. لومړی دا چې زمونږ کرکټیان ښه استعداد لري، ځوانان دي. دویم لویه خبره دا ده چې دوی اتفاق او اتحاد لري. دریمه خبره دا ده چې دوی قماربازان نه دي. دوی زمونږ او ستاسو وقار معامله کوي نه، کنې دوی په یو بال باندې پوهېږي چې څومره پیسې خلک دوی ته ورکوي، په یو میچ بایللو څومره ورکوي. خو دا هر څه زمونږ او ستاسو دپاره کوي چې د افغانستان نوم وساتي، په خاطر یو څو شیبو دپاره دوی خوښي ورکړي. او دا یوازې په کرکټ کې نه، په ډیرو برخو کې زمونږ دپاره د بریا لامل ګرځي. فرض مثال د افغانستان کې کرکټیان چې د لوبغاړي دوی ښه تنخواه اخلي، ښه سرمایه‌داري کوي، د یتیمانو کفالت کوي. مونږ او تاسو ته خیر رارسي. تاسو ویل د څونه مرستې وکړي د زلزلې په وار باندې، د خپل شهرت له طریقه دوی کولی شي په راتلونکي کې ښه بزنس وکړي، د افغانستان نوم په ټوله نړۍ کې درته روښانه کړي. که راشد خان ده، که محمد نبي ده، که څه نومیږي فضل حق فاروقي ده، عظمت الله ده، دغه ټول ده عمرزی ده، نوین حق ده، دا د خپل د ځوانۍ عمر مونږ او تاسو ته ویاړونه راوړي. بیا له دې نه وروسته که خدای پاک مونږ او تاسو ته ژوند راکړه، دا د افغانستان لپاره یوه سرمایه ده. دوی بزنس کوي، دوی کاروبار کوي، دوی راځي د افغانستان په جوړولو کې مونږ او تاسو سره وګاره کوي. نو دا خپل لاس او بازو د خپل لاس باید په خپله مکټ کوي. افغانستان ته څه شی پاتې دي؟ 40 کاله جګړو موږ نه هر څه واخیستل. موږ نه اخلاق اخیستي، موږ نه فرهنګ اخیستی، موږ نه آبادي اخیستې ده، موږ نه تعلیم اخیستی، هر څه زموږ له لاسه وتلي. نو بیرته د راټولولو دپاره باید په هر ډګر کې موږ کار وکړو، بې اهمیته یې نه کړو، دته اهمیت ورکړو. هر د انسان وجود چې ده، دا هر شي ته ضرورت لري. افغانستان هم زمونږ او ستاسو وجود ده، زمونږ او ستاسو جوړښت ده. دا هر شي ته ضرورت لري، ورزش ته ضرورت لري، اخلاقو ته یې لري، دین ته یې لري، فرهنګ ته یې لري، کار ته یې لري. نو موږ او تاسو باید متحد شو، د اتحاد واخمو د ټولو هغه افغانانو ورونو ته د کرکټ د 19 کلنو بریا د پاکستان په وړاندې یو ځل بیا مبارکي ورکوم. مبارک. ښکلي لوګرجان، تاسو دا وروسته منظره ګورئ، بېګا ماخوستن ښه خوندوره واوره وسوله. یو ښه پیغام د دې وچکالۍ د ختمولو دپاره موږ باید چې د افغانستان د سرسبزۍ دپاره کار وکړو، له ښاروالي سره، له زراعت سره خپله کوشش وکړو، یوه ونه 2 ونې کېږدو. که څوک غواړي چې ونې کېږدي، اوس هم کېنولی شي، پسرلی هم کېنولی شي. دغه ټول ژمی تر پسرلیک پورې موږ کولی شو چې نهال شاني وکړو. موږ کولی شو چې پیغام د افغانستان ولس حکومت دې ته وادار کړو، ورته ووایو چې دا اولویتونه دي، د اوبو بندونه جوړ کړو تر څو د اوبو له قحطۍ نه، د اوبو د سطحې د ټیټوالي نه، له دې نه بچ شو، زراعت ته ډېره وده ورکړو، د هغه شیان کښت کړو چې ضرورت د دې هېواد ده. موږ رومیان یعنې په دومره لویه پیمانه کې څه ضرورت ده چې یو سړی رومیان کري؟ ولې موږ جوار نه کرو؟ ولې غنم نه کرو؟ ولې کچالو نه کرو؟ ولې پیاز نه کرو؟ ولې لوبیا نه کرو؟ ولې مۍ نه کرو؟ ولې نخود نه کرو؟ دا هغه څه دي چې موږ 3-4 کاله په خپل کور کې استعمالولی شو. لوبیا د غوښې بهترینه بدیل ده. اوس که وګورې یو ولایت د بسته ګلپی ده، د ګلپي ارزښت له لاسه لاړو. رومیان سږ کال هېڅ چا پکې ګټه نه کړې، حتی په مځکو یې خپلې شمسیانې پاتې شو، لاړه وتښتېد له قرضارۍ نه. من په 15 روپۍ خو ډېر کرل سوي وو. همداسې حکومت ملي تجاران د یخې خونو دپاره کار وکړو.
د افغانستان د سبزیجاتو د میوه‌جاتو دپاره په نوره نړۍ کې مارکیټینګ وکړو. دوستانو د مبین صاحب دا خبرې تاسې واورېدې، یقیني ډېرې په زړه پورې او خوندورې خبرې وکړې. یو څو ورځې مخکې پر سوشل میډیا باندې د نصیب خان او د راشد خان تر مابین لانجه ډېره وایرله وه. خو زموږ پښتانه ورونه د بیا دا غواړي چې څنګه زه فالوور زیات کړم، څنګه لایکونه زیات کړم او څنګه پر مخ باندې ولاړ شم. نه حقیقت ګوري او نه په څه باندې خبر، بس دغه یې را ډاونلوډ کړي له یو ځای څخه راکافي کړي پر خپل فیسبوک یا پر ټیک ټاک باندې اپلوډ کړي، د دې په خاطر چې یو څه فالوور پیدا کړم، د دې په خاطر باندې چې څه لایکونه پیدا کړم. وایي د الله دوست دا شان چې ته شیر کوې او دا رقم و اختلاف ته لمن وایي نړۍ ته ته څه پیغام ورکوې. نو خو هغه خلک چې هغه غواړي افغانستان نور خراب کړي، هغه خلک چې هغه غواړي د افغانستان د لوبغاړو تر مابین نفرت پیدا کړي، هغه خلک چې هغه غواړي د افغانستان د لوبغاړو او د ولس تر مابین نفرت پیدا کړي، نو هغو ته د لار جوړه کړه. نو کله چې د هغو ته لار جوړه کړه نو دا به ډېر نقصان او تاوان وکړي. اولین باید د خبرې تحقیق وکړول سي، له هغه نه بعد بیا خبره نشر سي. بیا داسې خبره که حقیقت لري باید پټه کړل سي. هغه خلک باید د دې خبرې حقیقت راوباسي، دا لانجه حل کړي، کوم چې هغه په دې ځای کې وجود لري په پټه سره یې حل کړي، نه و نړۍ ته دا پیغام ورکړي او نه و دښمنانو ته دا لاره پیدا کړي چې هغه په افغانستان کې یا د افغانستان په لوبغاړو کې یا د افغانستان کرکټ بورډ تر مابین لاسوهنه وکړي. دا یوه خبره. دومه جنرال مبین چې کومه خبره وکړه چې یقیني د افغانستان هغه ټیم تاسو وګورئ ډیر وخت مخکې، ډیر څه زمانه مخکې، 10 کاله یا 15 کاله یا 8 کاله یا 12 کاله مخکې افغانستان ټیم ډیر کمزوری و. د موږ خپل افغانانو ورونو بعضې به پاکستان لوبغاړي سپورټ کول، بعضې به هغه خلک چې له پاکستان سره وران وو هغه به هندوستان سپورټ کوي. خو اوس الحمدلله پښتانه ورونه افغانان ورونه فصل کې 99% ټول افغانستان سپورټ کوي. 1% چې هغه چې هغه له افغانستان سره څه اختلافات لري هغه د پاکستان سپورټ کوي یا د پاکستان بلاکس استرالیا سپورټ کوي یا هغه بنگلاديش سپورټ کوي. په دې خاطر باندې چې اختلافات لري د اختلافاتو پر بنیاد باندې له افغانستان سره به هغه تکړه ټیمانو میچ نه کوي، میدان ته به نه حاضرېدو. دا معلومه خبره ده چې کله یو څوک ځان زورور بولي او بل کمزوری بولي، نو کمزوري ته د میدان ته نه حاضرېږي او دا پر هغه باندې دی غټه وایي چې زه یم زورور یم، ته کمزوری نو له تا سره زه د لوبې میدان ته د مقابلې میدان ته نه حاضرېږم. داسې یو وخت و چې استرالیا داسې غرور کوي، د هغه غرور استرالیا تیر کال افغانستان ورمات کوي. دغسې انګلینډ هغسې د کرکټ باچا بلل کېږي هغه ته غرور ورمات کوي، دغسې پاکستان د هغه غرور یې مات کوي او دغسې ورسره سره هندوستان چې په ډېره غرور به میچ ته راتلی او دا یې ویل چې افغانستان ګوره له موږ څخه لوبه ګټل ګوره، خو خاص په سیمی فاینل کې یې داسې کلکه ماته ورکړله چې د میدان د لوبغاړي له میدان څخه یا له ډګر څخه یا بهر کو او دغه رقم یا په فاینل کې چې ورلډ کپ دا ورته ویل کېږي هغه د 19 کلن لوبغاړو هغه د کوچني ټیم ده هغه یا له سرلینکا څخه په ډېر ښه انداز باندې وګټئ. نو لہذا هغه افغانان باید له دارنګه کړنو څخه خلاص واخلي، نه کې نشر داسې اختلافاتو له لمن ونه وهي او د افغانستان لوبغاړي سپورټ کړي، هغه تشویق کړي، هغو ته نور هم ډاډ ورکړي. په یوه لوبغاړي سره په بایللو سره باید پر دوی باندې رد بد نه وویل سي او د هغه نور هم تر شا ودرېږي، سپورټ وکړي. کله چې ته د کوم لوبغاړي سپورټ کوې تر شا یې درېږي د هغه نوره حوصله زیاتېږي، نو چې د هغه نوره حوصله زیاته سو هغه په روان وخت کې نور هم ښه کوشش کوي چې ښه لوبه وکړي، نور هم ښه محنت کوي چې ښه لوبه وکړي، نور هم د افغانستان لپاره ځان افتخار جوړوي او د افغانستان لپاره یو نوم یو افتخار راوړي.